محترم حاضرینو د روژې مبارکه میاشت روانه ده. الله تعالی قرآن کریم کې انسانانو ته د دې تذکره او ذکر کوي. الله تعالی قرآن کریم کې انسانانو ته وایي یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، اے مومنانو کتب علیکم الصیام، پر تاسو باندې روژه فرض ده. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه پر مخکنی قومو چې روژه فرض وه. د دې آیات په تفسیر کې شیخ الهند رحمه الله لیکلی دی چې چونکې روژه د الله تعالی د طرفه یو مهم حکم دی او د اسلام په بنیادی ارکانو کې یو بنیادی رکن دی، لیکن دا داسې حکم دی چې پر بعض انسانانو باندې لږ سخته ده. چې کم څوک هوا فرسته انسانانی، چې کم څوک د خپلو نفسانیاتو تابع انسانانی، پر هغې باندې د روژې نیول لږ سخت دي. نو ځکه الله تعالی ډېر په تاکید ذکر کوي کتب علیکم الصیام. کتبه چونکې دا عربي لفظ دی او په دې باندې علما پوهېږي، کتبه د ماضي صیغه ده. د دې معنا دا ده چې دا روژه پخوا لا پرتی فرض شوې وه. په دې کې پخوا خو نه و فرض شوی، الله تعالی اوس فرض کوي. صرف په دې لفظ کې د دې روژې د حکم و تاکید ته اشاره ده. دا روژه داسې فرض شوې ده ګواکې پخوا لا فرض وه، او پخوا چې یو شی فرض شوی هغه یقیني، یعنی د روژې فرضیت یقیني دی. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه پر مخکنی قومونو هم روژه فرض وه. شیخ الهند رحمه الله لیکلی دی د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام سونی سے در دې اوس چې څومره انسانیت راځي او څومره مذاهب راځي او څومره ملتونه راځي او څومره انبیا تیر سوي دي، د هغې چې څومره قومونه تیر سوي دي، پر هغې ټولو باندې د روژې حکم فرض شو. البته په ورځو کې خو به خود اختلاف و، پر چا به ډېرې ورځې وې، پر چا به لږ ورځې وې. په اوقاتو کې خو به خود اختلاف و، د چا به یو وخت روژه وه، د چا به بل وخت روژه وه، او دغه رقم په کیفیت کې به خامخا بدلون ولو. د چا به په یو کیفیت روژه وه، د بل چا به په بل کیفیت روژه وه. خو داسې امت د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام څخه بیا در دې اوسه پورې داسې ملت نه دی تیر سوی چې پر هغې باندې روژه فرض نه وي. او روژه الله تعالی د څه دپاره فرض کړې ده؟ د الله تعالی په دې روژه کې غرض و مقصد څه دی؟ لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو تقواداره انسانان سئ. دې ځای باندې که سړی مفسرین وګوري، بعضو مفسرینو دا لیکلي دي چې د روژې مقصد تقوا ده، چې د انسان په مزاج کې تقوا پیدا سي، پرهیز پیدا سي. څنګه پیدا کیږي؟ یوه میاشت چې انسان هغې د خپل نفس د روا مرغوباتو څخه پرهیز وکړي. خوراک ماته روا دی، نو زه د هغې څخه یوه میاشته پرهیز وکړم. څښل ماته روا دی، زه د هغې څخه پرهیز وکړم. د خپل کور د انسانانو سره، د خپل نکاح د زنانې سره صحبت انسان ته روا دی، یوه میاشته د هغې څخه پرهیز وکړم. چې کله یوه میاشته سړی د حلالو څخه پرهیز وکړي، نو بیا الله تعالی د دې په برکت 11 میاشتې د حرامو څخه پرهیز ور نصیب کوي. او د کم چا چې د حرامو څخه پرهیز نصیب سو، دې ته تقوا ویل کیږي. نو د روژې مقصد دا دی لعلکم تتقون، چې تاسو تقواداره سئ. او تقوا هغه صفت دی چې په هغې باندې الله راضي کیږي. تقوا هغه صفت دی چې د انسان د زندګۍ د کامیابۍ هم د دنیا صفت دی، هم د آخرت د کامیابۍ صفت دی. او دا تقوا په روژه باندې راځي، او دا الله تعالی دا روژه پر انسانانو د دغه تقوا پیدا کولو دپاره فرض کړې ده. نو یوه ډله مفسرین د لعلکم تتقون معنا دا کوي. یوه ډله مفسرین بیا وایي چې نه، لعلکم تتقون په دې کې اشاره او رد پر یهودو و نصاراو دی. لکه پر یهودو و نصاراو چې روژه فرض وله، پر تاسو باندې هم فرض ده. هغې د خپلو خواهشاتو مطابق په روژې کې ډېر بدلون کوئ. لعلکم تتقون، الله وایي زما امید دا دی چې تاسو به د هغه کاره پرهیز وکئ. تاسو چې څنګه الله فرض کړی د هغسې ونیسئ. په روژه کې د خپلو خواهشاتو مطابق بدلون او عدلون مه کوئ. څنګه؟ حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کوي چې هغه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به موږ ته ویل چې د اسلام څخه مخکې پر دې انسانانو روژه وله، خو د هغې روژه د یو ماښامه څخه در بل ماښامه پورې وه.
چې کله به لمر ولوېدی د دې به خوله خلاصه سوه او چې کله به یې روژه ماته کله د دې ځای څخه به بیرته روژه شروع سوه بیا در بل ماښامه پورې. حضرت سعید ابن جبیر وایي په ابتدا کې پر مسلمانانو هم په دغه شکل باندې وله. په ابتدا کې د مسلمانانو روژه هم د ماښامه څخه در بل ماښامه پورې وله. صحابو کې او صحابې د هغې په برکت الله تعالی زموږ سره در قیامته پورې بیا اساني وکړه. غالبا مسلم شریف کی دا غیر روایت راضی، ترمذی شریف کی غالبا راضی قیس بن سرمہ الانصاری دا انصاری صحابی او د ورځې به شپانه او پسونه به پیل پرنګ باندې تور او غټ سړی او د کلی شپانه یو ورځ پسونه بوت چې کله ولاړی د رمې سره د ګرمۍ زمانه و ټول ورځ په دشت کې د پسو سره تېره کړه. ماښام چې کله کور ته رالی دومره تږی دی چې د دې تندې سره د زنانې سره خبره نشي کولی او ډېر وږی دی. هغې وخت کې روژه دا وه چې سړی به بیده سو بس بله روژه شروع سو. بیا داسې نه و چې د خوبه بعد به سړی راکښېني بیا د هغې روژه ده، نه بیا به پیشلمۍ کوي بیا به روژه نه شي، داسې خبره نه وه. چې بس د ماښام د لمانځه بعد د ماخستن چې سړی به بیده سو د بیدېدو څخه مخکې به د خپل کار فارغ کاوه چې مازې به بیده سو بیا د روژه روانه. قیس بن سرمه الانصاري چې کور ته ماښام رالی ډېر زیات تږی دی وږی دی او چې کله اذان کېږي نو زنانې ته وایي چې د کور کې یو څه شته که نه شته. هغې چې د غریب حالت ته وکتل زړه یې درد ورباندې وکړی نو هغې منډه کله په کور کې یو څه شی ورته برابروي. دی دې بالښت ته یې داسې څنګ یې لکه کښېناستی د ستړیا سباره دغسې سترګې سره تېرې سوي وې بید سوی. هغه زنانه چې راورسېدله چونکې بیده سوې بله روژه دې شروع سو. هغه زنانه چې راورسېدله بری ډېر زړه درد ورباندې وکړل. وا خیبتاهو ای سړی څومره خایب سوې څومره نقصاني سوې څومره خاسر سوې اوس خو پر تا باندې بله روژه روانه سوله. نه هغې سړي اوبه وڅښلې نه هغه سړي خوراکه وکړله د هغې هغه ستړیا د ورځې هغه تنده د ورځې د هغې په وجود کې دغسې پاته سوله هغې بله روژه روانه سوه. چې کله شپه تېره سوله سهار بیا د پسو سره وتلی یا نه وتلی د ورځې چې غرمکۍ سوه دی د تندې او د لوږې څخه بېهوشه سو. چې کله بېهوشه سو صحابه دستي پیغمبر علیه صلات وسلام ته ورغلل. پیغمبر علیه صلات وسلام چې ورته راغلی د هغې حالت چې وکتل نو پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې د حالت په باره کې ویل چې الله تعالی به د ده په ذریعه باندې د امت سره اساني کوي. دی دغسې بېهوشه پروت دی الله تعالی د عرش څخه جبرائیل علیه السلام راوستوی د آیات یې راوړی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تاسو در هغې وخته پورې د نن سبات د دې سړي د حالت په وجه د دې سړي د دې ستړیا په وجه د دې سړي د دې تندې او د مشقت په وجه دې امت ته الله تعالی دا فیصله راواستوله چې د نن څه وروسته به تاسو در هغه وخته پورې خوراک کولی سئ چې سړی تور سپڼسی او سپین سپڼسی ځلبېلولی شي. د دې دا معنا چې سپېدې راوچاودلې سپېدې چې راوچاودل سي لږ رڼا سي نو بیا سړی تور او سپین ځله جلا کولی سي. در دغه وخته پورې تاسو ته هم خوراک جایز دی هم چښل جایز دی هم تاسو ته د زندګۍ هر ترتیب کول جایز دی. نو د دې امت سره الله تعالی د دغه صحابي په خاطر د قیامته پورې اساني وکړه. ورنه په هغه وخت کې روژه داسې وله چې کله به سړی ماښام سو بس روژه به ماته کله د روژه ماته بعد چې به سړی فري واتی بس د سړي روژه شروع وله چې د خوبه راکښېناستی بیا در بلې ورځې در مازدیګره پورې سړی شی نسو خوړلی. نو ځکه الله تعالی وایي لعلکم تتقون چې تاسو تقواداره سئ د یهودو غوندې عمل په روژه کې مه کوئ. علماو لیکلي دي پر نصاراو باندې روژه وه د نصاراو روژه 13 ورځې وله. هغې باندې چونکې روژه په ګرمي کې هم راتله په یخني کې هم راتله او کله کله به د ګرمۍ په خاطر د دوی په سفرو کې دوی ته ډېر مشقت کله به د یخنۍ په خاطر د دوی په سفرو کې دوی ته ډېر مشقت. باره په خپل مابین کې سره کښېناستو چې تاسو راسئ لږ اساني کې جوړه کړو. باره د روژې دپاره په خپل فکر باندې معتدل موسم وټاکئ چې نه ډېره ګرمي نه ډېر یخي نه ډېر ژمی نه ډېر دوبی او نه د ګرمۍ څخه سړی تنګېږي نه د یخنۍ څخه. بری ویل چې بس زموږ روژه به سر و کال په دغه زمانه کې موږ نیسو. لیکن په ځان خو پوهېدو چې د الله په حکم کې مې تغییر وکړې الله خو داسې نه وه کړی.
برای د ځانه سه لس شپې د هغې د جبیرې په شکل یاره زموږ څه چې کوم خطا سوې د راسه د هغې یو څه نقصان او جبیره پیش کو برای لس ورځې د ځانه نورې پسې زیاتې کې بره به یې د دېرشو پر ځای 40 نیولې خو په دغه موسم کې نیولې چې نه به ګرمې نه به یخ. بیا د دوی یو بادشاه و چې کله هغه بادشاه باندې بیماري راله هغې پر دې قوم باندې پر دې امت باندې به طور نظر 9 روژې نورې کښې شوې د دې روژې 40 ته ورسېدې. بیا چې کله هغه بادشاه وفات سلو دویم بادشاه چې رالی هغې به طور شکر 3 روژې نورې ورباندې کښېښولې د دې روژې 50 ته ورسېدې. بیا یو کال پر دوی باندې مرض رالی د دوی پسونه او د دوی حیوانان به په هغه مرض کې ډېر مړه کېدل چې کله به مړه کېدل دوی به طور جبیره او به طور فدیه چې دا زموږ د دې پسو دپاره فدیه سي او زموږ پسونه د دې مرض څه بچاو سي 10 روژې پر ځان باندې نورې فرض کړي نو د دې روژې 80 ته ورسېدې. نو الله تعالی لعلکم تتقون کې دغه یو نصاراو ته اشاره کوي چې نصاراو خو په خپل فکر او په خپل دماغ د خپل سهولت او د خپلې اسانۍ دپاره په روژه کې ډېر بدلون کوی. کله به یو رقم کله به بل رقم کله به کمه کله به لږ کله به یو وخت ورته وټاکئ کله به بل وخت ورته وټاکئ. نو الله تعالی څه ورته وایي لعلکم تتقون ای خلکو پر تاسو هم روژې فرض دي لکه پر مخکینی قومونو چې فرض وي خو لعلکم تتقون مخکینی قومونو په روژه کې ډېر عدلون بدلون کوئ. پر تاسو باندې الله وایي زما دا امید دی چې تاسو به روژه هغسې ونیسئ لکه الله چې څنګه فرض کړې ده د خپلو اسانیو دپاره د خپلو خواهشاتو دپاره به تاسو په روژه کې عدلون بدلون نه کوئ. نو د روژې مقصد هغې په دې امت کې تقوا ده چې د روژې په خاطر باندې په سړي کې تقوا راسي. او مخکې ورځ ما درته ویل چې تقوا دې ته نه وایي چې سړی دا کار کوي دا کار وکړه نفل وکړه تلاوت وکړه ذکر وکړه او صلات توبه وکړه او صلات حاجت وکړه. تقوا د شي کولو ته نه وایي. تقوا عربي لفظ دی او په پارسي کې د دې ترجمه په پرهیز باندې کیږي. تقوا معنا پرهیز کول تقوا معنا ځان ساتل او تقوا معنا د شي سره احتیاط کول. د دې دا معنا تاسو به تقوادار سئ تاسو به پرهیزګار سئ چې په معاشره کې د سړي څه کومه نافرماني و کومه ګناه کیږي د روژې په خاطر به تاسو د هغه نافرمانۍ و د ګناه سزا مه ګرځوئ. نو د روژې مقصد هغې الله تعالی د انسانانو دپاره تقوا ټاکلې ده او تقوا ما درته ویل د ټوله انسانیت د کامیابۍ لار ده چې کومه معاشره کې الله تعالی تقوا پیدا کړي په هغه معاشره کې الله تعالی د رزق فراواني پیدا کړي. لکه قرآن کریم کې وایي که چیرې کلي والا پر دې باندې اتفاق وکړي چې موږ به زندگی په تقوا او طهارت کې تیرو لفتحنا علیهم ابواب السما الله وایي زه به د رزق مسلې د اسمانه سور باندې را خلاص کړم. که چیرې د کلي والا تقوا پیدا کړي زه تاسو ته ښکاره خبره کوم زموږ د ټولو سلوی مرض زموږ د معاشرې د ټولو سلو بیماری په الله دې مې قسم که په دنیا کې بل ستا بغیر د ګناه چې نن موږ په کومو مشکلاتو کې یو که پر موږ باندې رزقونه کم دي که پر موږ باندې د اسمانه څه بارانونه کم دي که پر موږ باندې رقم حکمرانان راځي او که په موږ کې قتلونه روان دي که په موږ کې غارتګرۍ او غلاوې روانې دي او که په موږ کې بدامنۍ روانې دي د دې ټولو بنیاد زما خپله ګناه ده او د دې ټولو تقوا بنیاد زما خپله بې تقوایي ده. چې کله زه ګناه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې کله مالداران په دې ښار کې په دې وطن کې زکات نه باسي الله تعالی پر دې ټولو قوم باندې باران بند کړي. اوس باران ولې بندیږي ایا د الله په دریابو کې کمی دی دا مځکه داسې کوره ده پر دې مځکه باندې صرف 3% مکمله اوبه ولاړې دي په دې کې 1% وچه مځکه ده هغه هم د غونډۍ په شکل د اوبو په مابین کې دلته یو څه وچه ده دا ملک پر پروت دی دلته یو څه وچه ده دا ملک پر پروت دی دلته یو څه وچه ده نور د مځکې 3% مکمل اوبو نیولې دي. ایا دغه 3% چې اوبو نیولې دي دا ټوله دریابونه دي بې پایانه دریابونه دي او دا مځکه ټوله د اوبو در کره لاندې ده او پر دې باندې د اوبو کره راګرځېدلې ده. ایا د الله په اوبو کې کمی دی چې پر ما او تا باندې بارانونه کم دي؟ د هغې بنیاد دا دی چې زندگی زما او ستا په نافرماني کې ده او بعضې ګناهونه داسې دي چې هغې د ګناهګاره سره کار نه لري
قرآن کریم کې وایي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. د هغې ګناه سه د هغې سزا ځان ګوره چې د هغې ګناه هغې اثر خاص پر هغه خلکو نه راځي چې کوم چا جرم کړی دی، بلکې د هغې سزا بیا الله پر ټوله معاشره راستي. اوس ګوره زکات نه ورکول دا د مالدارانو کار دی. جرم او ګناه د مالدارانو څخه کېږي، ظلم او ناروا د مالدارانو څخه کېږي، لیکن الله تعالی باران پر ټوله معاشره کموي. ګوره زموږ او ستاسو مسله هغه ټوله ګناه ده. زه تاسو ته یو خبره کوم، ماشوم بچی نه پریشانه کېږي. ماشوم بچی چې د بلوغه څخه کوچنی هغه ټوله ورځ نه د هغې سره دا فکر شته چې زه به څه خورم، نه د هغې سره دا فکر شته چې زما به زندګي څنګه کېږي، نه د هغې سره دا فکر شته چې زما مستقبل به څنګه وي، نه د هغې سره که د هغې سره قتل وسي ماښام داسې بېغمه بېدېږي چې در سره په اګله نه وي. د هغې وجه دا ده چې د ماشوم په زندګي کې ګناه نشته، او چې په کومه زندګي کې ګناه نه وي په هغه زندګي کې پریشاني نه وي، او چې په کومه زندګي کې ګناه راله هغه زندګي باره پریشان نه وي. هغه زندگی د سوچو سره سي، هغه زندگی د فکرو سره سي، هغه زندگی د پریشانی سره سي. نو ځکه زموږ د معاشرې لوی مرض او زموږ د معاشرې لوی ستړې زما خپله ګناه ده چې کله زه ګناهګاره سم د الله تعالی د طرفه حالات را باندې خراب سي، بیا زه کله ګیلې د حکومت څه کوم، بیا زه کله ګیلې د دولت څه کوم، بیا زه کله ګیلې د بل چا څه کوم، بیا زه کله ګیلې د بل چا څه کوم. لیکن زه دومره کم نصیب یم، د خپل ګریوان ته مې پام نشته، د خپل ځان ته مې پام نشته چې زه در کومه حده پورې خراب یم. که چیرې زه د خپل ځان اصلاح وکم، دا سړی د خپل ځان اصلاح وکړي، لیکن کور کې چې یو څراغ بل سي د بل څراغه څه بل څراغ بلېدی سي، کیدای سي زما او د ده زندګي ته بل څوک وګوري هغه هم د خپل ځان اصلاح وکړي. او که چیرې زما د تقوا څراغ مړ دی او د مړ څراغه څه بل څراغ هېڅکله نه بلیږي. ځکه زه کله کله پر دې باندې ډېر زور کوم چې د دې زندګۍ دپاره به څومره مخلوقات لګیایي. علما جلا لګیا دي، ورځ سهار و ماښام نصیحتونه کوي، مبلغین جلا روان دي تبلیغونه کوي، ترجمې جلا شروع دي او جلسې جلا شروع دي او نصیحتونه جلا شروع دي، لیکن تاسو پر دې معاشره وګورئ پر هغې د یوې ذرې اثر نه کېږي. معاشره چې په روژه کال څومره خرابه او نن هغونه 2 واره خرابه ده. معاشره چې په دې 8 کاله کې څومره بېدینه سوې ده، په خدای قسم که په دې 50 کاله کې دومره بېدینه سوې. تاسو لږ د خپل وطن باندې مه نازېږئ، تاسو داسې د باندې پر غټو ښارو پر غټو وطنو ورسئ چې معاشره مکمله د بېدینۍ په سیلاب کې لاهو غرقه ده. نه د ملا په نصیحت باندې څه کېږي، نه د تبلیغي په تبلیغ باندې څه کېږي، نه په بل څه باندې کېږي، نه په بل څه کېږي. د هغې وجه دا ده چې زما خپله زندګي تباه ده. زه کوشش دا کوم چې دی ځان سم کړي، دی چې نصیحت کوي و ځان ته پام نشته چې بل ځان سم کړي. زه چې نصیحت کوم په ځان کې پام نه دی، دا بل د سموالي کوشش کوم. زموږ مرض دا دی چې موږ د اصلاح کوشش، موږ د نیکوالي کوشش د بله څه شروع کول غواړو. او چې کله زه په خپله تباه یم او زما په زندګي کې اصلاح نسته، بیا زما په دې خبره کې وزن نسته، زما په دې خبره کې اثر نسته، صرف یو تقریر دی، نظمداره تقریر دی، د خلکو د غرو څه موږ دي په هوا کې سره خورېږي. نه زما پر زندګي څه اثر لري، نه ستا پر زندګي څه اثر لري. ځکه زما او ستا زندګي، زما او ستا د زندګۍ لوی مرض هغه ګناه ده چې در څو پورې تقوا په انسان کې نه راغلی. تقوا معنا د ګناه څخه ځان کتل. در هغې وخته پورې معاشره ښې ورځې نشي لیدلی. نن تاسو ګورئ پر دې معاشره باندې مرضونه دي. څوک په یو مرض باندې اخته دی، په دې غټو ښارو کې داسې مرضونه دي چې نه زموږ او ستاسو پلرونو مون اورېدلي وو، نه یې نیکهګانو، څوک وایي کانګو وایرس دی، څوک وایي ډینګي دی، او څوک وایي کرونا دی، او څوک وایي ایډس دی. اوس بیا په نوو نوو نمونه باندې ناجوړی په دې غټو ښارو کې پیدا کېږي. 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام ویلي چې کله په یو قوم کې بې حیایي زیاته سي، د قوم په نارینه او په زنانه کې د حیا کموالی راسي، الله تعالی پر ټوله معاشره داسې ناجوړۍ اږدي چې د هغې پلرونو نیکهګونو به د هغو نمونه نه وي اورېدلي. نو کومې ناجوړۍ چې په معاشره کې روان دي دا هم زما او ستا د بې احتیاطۍ په خاطر دي. کم قتلونه چې په معاشره کې روان دي هم زما او ستا بې احتیاطي ده. پیغمبر علیه السلام وایي چې کله د قوم فیصلې د قرآن بغیر پر خانانو باندې سي،
پر ملکانو باندې سي، پر قومي مشرانو باندې سي. حالانکه زما او ستا ایمان پر قرآن دی. قرآن د دې دپاره نه دی راغلی چې ما او تا یې په لمانځه کې وایي. قرآن د دې دپاره نه دی راغلی چې په هغې باندې ما او تا څاښتونه او تعویضونه کوو. قرآن د دې دپاره نه دی راغلی چې په هغې باندې صرف ما او ستا بچیان یې تلاوتونه په کور کې کوي. قرآن د زندګۍ او باقاعده دستور دی. قرآن د انسان معیشت دی. قرآن د انسان تجارت دی او قرآن د انسان معاشرت دی. قرآن د انسان د زندګۍ تیرولو یو دستور او قانون دی چې ستا عقیده به په دا قرآن دی، ستا عبادت دا قرآن دی، ستا معاشرت دا قرآن دی، ستا معامله دا قرآن ده، ستا اخلاق دا قرآن دی، ستا همسایتوب دا قرآن دی او ستا د زندګۍ ټول ترتیبونه دا قرآن دي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله د انسانانو په مابین کې بې اتفاقي راسي، بد راسي، اختلاف راسي او د هغې فیصلې پر قرآن کریم باندې نه وي، د هغې فیصلې پر خانانو ملکانو باندې سي او پر قومي مشرانو باندې سي، الله تعالی به په دې امت کې حرج زیاتوي. یو صحابي ورته وایي مل حرج یا رسول الله، ای د الله رسوله حرج څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام ورته القتل، په دې قومونو کې بیا قتلونه ډېرېږي. څنګه قتلونه به وي؟ لا یدري القاتل فیما قتل، قاتل به په دې نه پوهېږي چې دا سړی زه پر څه باندې وژنم. ولا المقتول فیما قتل، نه به د مقتول قریبان د مړي قریبان به په دې نسي پوه چې زموږ هغې پر څه باندې مړ کړي. تاسو نن ګورئ په دې غټو ښارو کې چې بمان پټاویږي، په دې کې څوک مري چې دا کم څوک بم ورته ایږدي هغې ته د هور معلومیږي چې زه څوک وژنم. نو قاتل هم په دې نه پوهېږي چې دا سړی چې اوس ما په بم کې مري دا زه پر څه باندې وژنم. او چې کم سړی مړ سو چې قریبان یې راواخلي هغه هم په دې نه سي پوه چې دا زموږ سړی اوس پر څه باندې مړ سو، دې کم جرم کړی کومه ګناه یې کړې. نو دا 1400 کال مخکې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې کله په قوم کې فیصلې د قرآن نه څه بدلې سي الله تعالی په دې قوم کې حرج زیاتوي. صحابي ورته حرج څه ته وایي د الله رسوله؟ پیغمبر علیه السلام وایي په دې قوم کې به قتلونه ډېرېږي. او څنګه به قتلونه وي؟ قاتل به په دې نه پوهېږي چې زه پر څه باندې وژنم، مقتول به په دې نه سي پوه، د مقتول قریبان به په دې نه سي پوه چې زموږ قریب پر څه باندې مړ سو. حالانکه قتل هغه بدترینه ګناه ده. د قیامت میدان کې د ټولو څه اولنۍ مقدمه چې د الله تعالی و حضور ته پیښیږي هغه د قاتل او د مقتول ده. چې مقتول به پیغمبر علیه السلام وایي د خپل سر به په دې لاس کې راخستی، پر دې ځای پر دې ورغوي به خپل سر راخستی او په دې لاس به د قاتل در دې ګریوان نیولی او د الله و عرش ته به ودري. الله تعالی به په خپله په قضاوت کې الله تعالی ته وایي الله ته د دې ظالم څه پوښتنه وکړه چې زما سر یې پر څه باندې پرې کړي، ته د دې څه پوښتنه وکړه زما زنانه یې پر څه باندې کونډه کړه، زما بچي یې پر څه باندې په غم او په ژړا باندې اخته کړو، ته د دې ظالم سره پوښتنه وکړه. الله تعالی به ورته وایي ته په ارامه کښېنه، زما دې په خپل عزت و جلال قسمې که ستا پر قتل ټول مخلوقات را جمع سوي وای نن به مې دا ټول مخلوقات و جهنم ته غورځولي وای، دا ظالم به څنګه نه غورځو. ځکه زه درته وایم چې زموږ د زندګۍ لوی مرض هغه ګناه ده چې زموږ زندګي د ګناهونو سره ډکه ده. او چې کله زموږ زندگی د ګناهونو سره ډکه سي او زموږ په زندگی کې تقوا نه وي، بیا به زموږ زندگی د بدامنۍ څخه هم ډکه وي، بیا به زموږ معاشره د قتلونو څخه هم ډکه وي، بیا به زموږ په معاشره کې بې اتفاقي هم وي، بیا به زموږ په معاشره کې قتلونه هم وي، بیا به زموږ په معاشره کې کمرسکۍ او کاختۍ هم روانې چې تر څو پورې موږ په دغه بدو اعمالو کې او د دې بدو اعمالو پرېښولو ته ویل کېږي تقوا، چې تر څو پورې زموږ په زندگی کې تقوا نه وي راغلی. نو روژه الله تعالی د څه دپاره راولي؟ کتب علیکم الصیام، ای انسانانو پر تاسو باندې روژه فرض ده. د څه دپاره فرض ده؟ لعلکم تتقون، چې تاسو تقوادار سئ. د فقیه ابولیث سمرقندي رحمه الله څخه یو چا پوښتنه وکړه، ورته یې سړی تقوا څه ته وایي؟ الله تعالی خو زموږ څخه په روژه کې تقوا غواړي، روژه د دې دپاره راغلی ده چې تاسو تقوادار سئ. ورته یې سړی تقوا څه ته وایي؟ فقیه ابولیث سمرقندي رحمت الله علیه ورته وایي یو ځای چې د ازغیو او د ژرګو میداني او د غره لمنې په هغې کې ډېر ګڼ ازغي ولاړي، په هغې کې ژرګې ولاړي، په هغې کې ازغیداره درختې ولاړي. ورته ته چې په هغه کې راتېرېږې زندګي به څنګه تېرې، څنګه به راتېرېږي؟ هغه ورته د خپل لباس
دا خپل کالي به سره راټول کم، لمن به هم راټوله کم او دا خپلې پیسې به هم سره راټولې کم، ځکه که دې خوا ته د ازغۍ څه وموښتم هم مې لباس تېرېږي او که دې خوا ته د ازغۍ څه وموښتم هم مې لباس تېرېږي. نو زه چې په سلامتیا باندې ځان تېرومه نو په دغه شکل به تېروم. په خیام اللیث زمرقندي ورته وایي زما په الله قسم دنیا دغسې ازغېداره مځکه ده. په دنیا کې حرام یو طرف ته دي، ګډوډه بل طرف ته ده، بد اخلاقی بل طرف ته دي، شهوات بل طرف ته دي، نفس جلا تقاضا کوي، شیطان جلا تقاضا کوي او رواج جلا تقاضا کوي، د اولاد تقاضا جلا ده، د زنانې تقاضا جلا ده او د پیغور تقاضا جلا ده. د دې ټولو څه چې ځان راباسي او سالم یې راباسي نو بیا به ډېر احتیاط غواړي، لکه سړی چې د ازغیداره ځنګله څنګه ځان راباسي. نو بیا به ته په دغه رقم احتیاط باندې که دې ځان راویستی او په دغسې احتیاط کې د دې سره راوتل دي ته وایي تقوا. د حرامو سبب هم ځان ګورې، د مشتبهاتو د ګډوډو سبب هم ځان ګورې. الحلال بین والحرام بین او بینهما مشتبهات. حلال هم ښکاره دی، حرام هم ښکاره دی، د دې په مابین کې ګډوډه ده. ځکه تقوا دې ته ویل کېږي اتق الله حیث ما کنت، چې په کم ځای کې یې هلته به تقوا کوي. بیا خاص کر زموږ معاشره کې د یوه خبره زه کوم، هغه دا ده چې عام طور د خوراک تقوا ډیره اسانه ده خلکو، چې سړی د خوراک احتیاط وکړي. د اوبو سره تقوا ډیره اسانه ده، لکه چې ما او تا کوو. د نورو خبرو سره ډیره تقوا اسانه ده، لیکن په معاملاتو کې تقوا کول، په دکانداری کې تقوا کول، په تجارت کې تقوا کول، په خرڅوالي او په رانیولو کې تقوا کول، دا د ټولو څه ګرانه مسله ده. نن یو سړی دی هغې لمنځونه خو په ښه طریقه کوي او رنګ یې د صوفي دی او تکبیر او اولا کوي او لمونځ په صف اول کې کوي او تبلیغ هم کوي او چولې هم لګوي، لیکن د هغې غریب چې کله معاملات وګورې معاملات یې تباهي. حالانکه دغه تقوا دغه لمنځونه دا ټول د معاملاتو څه وروسته سړي ته ګټه کوي. او که د سړي معاملات خراب وي د سړي دکانداري خرابوي او د سړي په دکانداري کې درواغ راځي او دغه رقم دوکه راځي، بیا دغه لمنځونه دغه روژې دا شیان دا سړي ته در ډېره ځایه پورې په منزل کې اساني نه جوړوي. زموږ بزرګانو عجیبه تقوا کوله. زموږ بزرګانو کې امام ابو حنیفه رحمه الله هغې به د کپړې دکانداري کوله. یو ورځ داسې ورځ وه لکه دا نن ورځ ورځ وله. امام ابو حنیفه رحمه الله دستي خپل دکان وتاړی، چې کله رالی همسایګان ورته وویل چې دا خو د دکان اصلي د سیزن شپې دي، په دې کې ته څنګه دکان بندی؟ ده ورته وویل حضرت نن خو ورځ ده او د انسانانو سترګو کې پوره رڼا نشته او زما په دکان کې د پوره رڼا بندوبست نشته. نن چې ماله ګراک راسي هغې د کپړې ښه کیفیت ځان ته معلومولی نسي. داسې نه وي چې کمزورې کپړه په ښه بدله نسي او ښه په کمزورې بدله نسي او زما په دکانداري کې بې احتیاطي راسه ونسي. ځکه زه پر ګراک باندې هلته شی خرڅوم چې هغه یې ښه در نظر وباسي، هغې ځان ته کیفیت ښه معلوم کړي او ښه یې خوښ سي او اعلی شی رانسی، اعلی شی په لاس هم ورسي. لیکن نن چونکې ورځ ده او تیاره ده او دکان کې دا ترتیب دی، داسې نه وي چې هغې کمزورې کپړه په ښه کپړه باندې پورته نه کړي او هغې د دې کپړې ښه معلومات ځان ته ونه کړي او زما په معاملاتو کې لږ خرابي رانسي. نو په دې خاطر نن زما ضرورت نشته د دکان د خلاصولو. معاملاتو کې تقوا کول زموږ د بزرګانو عادت ده چې کله به لور د چا سره دوستي کوله، چې کله به هغې پوښتنه ځینو که د به دستي د هغې صفت ورته کوئ چې زما په لور کې دغه عیب سته، د هغې ژبه ډېره تیزه ده، زما په لور کې دغه عیب سته، هغې په کار کې ډېره کمزورې ده، زما په لور کې دغه عیب سته، هغې د سینې بیماري لري، هغې د اعصابو بیماري لري، پلار لري چې در څو پورې به د خپلې بچې پوره حالات و هغې ته ښکاره کړي نو تر هغې وخته پورې هغه لور و هغه چاته نه ورکوله. دا په تقوا کې، دا په معاملاتو کې تقوا ده. ما درته ویل په خوراکه کې تقوا کول، په اوبو کې تقوا کول، په دې کې تقوا کول اسانه دي، لیکن درنه خبره د معاملاتو تقوا ده. د یو بزرګ دی هغه یو حیوان خرڅي، پر هغې باندې رالی مرکب خرڅوي، بازار کې پر سپور دی. هغه ورته وایي چې دا حیوان ګراک رالی حیوان ولې خرڅوي؟
آیا څه عیب پکښې دی، څه ښه حیوان نه دی؟ بهر ورته وایي که ښه حیوان وای ما نه خرڅاوی، که ښه حیوان وای نو ما ولې خرڅاوی؟ د دې څه دا معلومیږي چې دې حیوان کې عیب شته، او دا حیوان چې کوم ضرورت د بوټو د راوړلو دی یا د بار د راوړلو دی یا د سپرتیا دی هغه په ښه شکل نشي پوره کولی، نو په دې وجه یې خرڅوم. که چیرې ښه حیوان وای او ضرورت یې پوره کولی شوی او زما خدمتونه ټول په دې حیوان باندې پوره کېدلی، بیا ما ولې خرڅاوی؟ زه دا درته وایم تقوا په معاملاتو کې ډېره ضروري ده. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله د دکاندارۍ څه وځي نو یو تان د جامې د لباسو د کپړې پروت دی، برای خپل شاګرد ته ویل او چې کله ګراک راسي په دې تان کې دغه عیب دی، دا عیب به ورښکاره کې بیا به خرڅ کړي. پیغمبر علیه السلام عجیب دروند حدیث دی، من باع عیبا ولم یبینه، یو سړی عیب جن شی خرڅ کې عیب و ګراب ته ښکاره نه کوي، لم یزل فی مقت الله حتی یوم القیامه او کما قال علیه الصلاة والسلام. د الله در غضب دغه دکانداران لاندې دی لاندې دی لاندې دی چې در څو پورې قیامت راځي. دنیا کې چې ژوند یې دی ژوند یې د الله په غضب کې دی، او چې په قبر کې نه د الله در لعنت او در غضب لاندې دی، او چې در قیامت میدان ته راووته هم د الله د غضب او در لعنت لاندې دی. چې کم دکاندار معیوب شی خرڅ کی او د عیب شی خرڅ کی او هغه عیب خپل ګراک ته ښکاره نه کړي چې زما په شي کې دغه عیب دی. نن چې پر ما او تا باندې توره شپه ده، نن چې زما او ستا په معاشره کې زوی او پلار په ژبه نه سره پوهېږي، نن چې ګورې د روژه مات وخت یې وروڼه وله رسېدلي دي، زنانې په راټولې دي، زه له خلاصۍ یې څومره د شرم خبره څه. هغه غیرت څه سو د انسانانو، هغه حیات څه سوه، هغه انسانیت څه سو، هغه دینداري څه سو، هغه پښتونوالی څه سو. زوی پلار په ژبه نه سره پوهېږي، لور مور په ژبه نه سره پوهېږي، خواښې مژور په ژبه نه سره پوهېږي، ورور په ژبه نه سره پوهېږي. څه پېښه ده؟ نه به د رس کمی، هر یو ته به په روژه مات 15 رقمه خوراکې پرتي، نه به د سوارلۍ کمی، هر ورور ته به په کور کې جلا موټر ولاړي، او نه به د کور کمی، په خپله بنګله او په خپل بیلډینګ کې به پروت دي، لیکن ورور د ورور سلام ویلو ته تیار نه دی، پلار د زوی سره خبرې کولو ته تیار نه دی، او مور د لور خبرې اورېدلو ته تیار نه ده. اخر څه ټکی راغی؟ د هغې وجه دا ده چې زما او ستا زندګي داسې برباد سوله. پخوا چې به چا شی خرڅاوی هغې به شی خامخا کوشش به دا کوی چې شی عیب ورته ښکاره کړي. نن یې ما او ته په قسمو باندې عیب پټوو، په قسمو د معیوب په قبلو چې عیب نشته. د مسلمان صفت بدایي چې دی شی خرڅوي نو د ټولو څه مخکې به هغه عیب ورته ښکاره کړي چې زما په شي کې دغه عیب دی. او ستا خوښه ده کې رانیسي کې نه رانیسي، لیکن موږ څه کوو چې کله لږ ګرول سوی دستي یې ورنګو سره پټ یې کړو، چې کله د یو شي پر هغې باندې دغه بل شي مارکه ولګو. او کوشش مې دا دی چې مسلمان څنګه دوکه کړو، مسلمان څنګه خطا کړو، او دا زړه مې بل ګوي چې اسې زې مړی وباسي څنګه زما در دوکان تیر کړي. نو ځکه زما او ستا هم دغه حالت دی چې ماښام راسو د ټولو څه لوی دښمن مې اول خپل زوی، چې ماښام راسو د ټولو څه لوی دښمن مې اول خپله زنانۍ، او چې راسو ورور خبره نه را سره کوي، چې راسو پلار د رحم په شکل نه را سره ګوري. اوس مجرم څوک دی؟ جرم چا کړی دی؟ جرم د ټولو څه اولنی ما کړی دی. چې کله زه دغه رقم مجرم یم بیا الله تعالی زما مجرم سره دغه رقم معامله کوي. بیا خو ما معیوب شی خرڅ کړی دی او ګراف ته کې مې عیب نه دی ښکاره کړی، پر ما باندې د هغه ورځ څه د الله تعالی لعنت او غضب را روان دی. بیا که زه بدیم د الله د لعنت لاندې یم، د چا دپاره مې دا لعنت ځان لاندې کړي؟ د دې بدبخت اولاد دپاره مې در دې لعنت لاندې کړي. او بیا خو الله تعالی دغه اولاد د ټولو څه مخکې راته دښمن کړي. ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه خپل شاګرد ته وایي، ورته وایي بچی چې کله څوک رالی ګراک رالی دغه تان یې رانیوی، په دې تان کې دغه زره عیب دی، د عیب به یا روښکاره کړې، د هغې څه وروسته کې خوښ قبول به کړي، که نو خوښ نه به کړي قبول. امام ابو حنیفه رحمه الله درس لراغلی دی، د هغې صرف دکانداري نه و، د هغې درس چې کله د درسه څه چې ویې کتې هغه معیوب تان نست، دستي هغه شاګرد راوغوښتی بچی څنګه دې خرڅ کړی؟ هغه ورته خرڅ مې کوي، بس یو سړي راوړی، د کومې علاقې سړی؟ ماورا و نهر د دریاب چې کومه غاړه ده د دې پر څنګ د کورو سړی. ورته بچی هغه عیب دې ورته ښکاره کوي؟ ورته زما خو هیر
نه د دور ته پام سوي دي نه ماله په یاد راغلی دي. امام ابو حنیفه رحمه الله دستي بدي واختی ورته ویل بچی کمې پیسې درکوې دا پیسې ژر راکړه هغه پیسې ورکړي. باره په منډه پسې روان سو سلارو لیکه پیدا کړه د هغې سړي کور ته ورغلی چې کله یې سړی پیدا کړی باره ورته ویل سړی زموږ دوکانداري وه کم شی چې تا وړی دی هغه معیوب دی او زموږ عادت دا دی معیوب شی موږ نه خرڅو چې کم څوک معیوب شی بغیر د ګراک د ښوونې ورکړي ورته ویل بچی سړی پر هغې باندې د الله تعالی لعنت و غضب در قیامت وي. نو زه د الله در غضب و لعنت ځان نه لاندې کوم زما دغه تان معیوبه دی زه دا تان ستا خوښه ده دغه عیب یې وګوره که دې د عیبه سره قبول دی خو ډېره ښه ده که دې د عیبه سره نه دی قبول ما ته خپل تان راکړه دغه دې پیسې دي. هغه ورته زما پیسې راکړه برای پیسې ورکړه څنګ ته د دریاب یو لاندې حصه دغه د پیسې لاندې غورځولې بر هغه وژړل په سترګو کې اوښکې رالې ور سړی زه یو قسم دوکهباز وم ما تا ته دوکه درکوله ما د کوره څه کوټه پیسې راخیستې وې او په بازار کې چې وګورېدم ستا یو کشر شاګرد په دې دوکان کې ناست نو ما دا کوشش کوی چې دا کوټه پیسې به پر دې سړي واړی نو هغه تان مې ژر د لاسه ځینې وکښی نور مې نه دی کتلی چې عیب لري کې نه لري هغه کوټه پیسې مې وله ورکړې ما تا ته دوکه درکوله لیکن تا ته الله تعالی داسې تقوا درکړې ده او ته د الله څخه بیریږې د الله د لعنت او د غضبه څخه بیریږې نو هغې د الله لعنت او غضبه پر ما باندې څه په شکل راځي نو ستا دغه تقوا پر ما باندې دومره اثر وکړي چې زه به په ټوله زندګي کې بیا د چا سره غلط عمل نه وکړم. برای نورې پیسې صحیح پیسې سمې پیسې امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورته ورکړې ورته یې دغه ستا صحیح پیسې دي هغه نورې پیسې کوټه وې دغه پیسې د سره واخله هغه شی چې هر څنګه دی زما قبول دی. نو ما درته ویل چې یو سړی تقوا کوي د هغې تقوا پر بل باندې اثر کوي او که زه په خپله تقوا نه کوم نو زما پر ده باندې شی په غلط خرڅوم نو پر ما خو خامخا بل څوک په غلطه طریقه خرڅوي. ځکه لعلکم تتقون د روژې مقصد دا دی چې په انسانانو کې تقوا پیدا سي او تقوا دا معنا چې د حرامو څخه سړی راوګرځي د ګناه څخه سړی راوګرځي د ناروا څخه سړی راوګرځي. ما درته ویل د معاشرې لوی مرض ګناه ده چې کله په معاشره کې بېلاري او ګناه ختمه سي بیا به دا معاشرې ښې ورځې ویني بیا به پر دې معاشره باندې ښه زندګي راسي. الله تعالی دې دا مذاکره قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ روژې په خپل دربار کې قبولي او مقبولي کړي. یا الله که دې روژو کې زموږ څه قصور او کمی کېږي خدای ته موږ ته مغفرت او معافي نصیب کړي. یا الله دې میاشته کې زموږ زندگی د ګناهونو څخه محفوظه کړي. یا الله دې میاشته کې زموږ زندگی د الله ستا د نافرمانۍ څخه محفوظه کړي. یا الله دې میاشته کې زموږ زندگی د هر قسمه بدو اعمالو څخه محفوظه کړي. صغیره یې کبیره یې کشنه یې لوی هر څومره بد اعمال چې دي خدایه د دې ټولو څخه زموږ حفاظت وکړي. خدایه د دې میاشتې تقوا ته مقصد بللې ده خدایه زموږ زندگی کې تقوا راولې. خدایه زموږ کاروبار کې تقوا را نصیب کړي. خدایه زموږ معاملات او معاشرت کې موږ ته تقوا را نصیب کړي. خدایه زموږ بچان متقیان او پرهیزګاره کړي. خدایه زموږ کورو کې د تقوا زندگی روانه کړي. خدایه زموږ د زندګۍ مسیر او زموږ د زندګۍ مقصد تقوا وګرځي. خدایه زموږ زندگی د فتنو څخه محفوظه کړي. خدایه زموږ زندگی د ستړو د مشکلاتو څخه محفوظه کړي. خدایه زموږ زندگی د پریشانیو د سختیو څخه محفوظه کړي. چې څومره انسانان بیماران دي خدایه د روژې د مبارکې میاشتې په برکت هغې ټولو ته شفای کامله عاجله ورکړي. نارینه یې که زنانې یې کورو کې که دې حاضره مجمع کې که هسپتالو کې خدایه د هغې صحت د اسمانو د عرشه سره واسطه. خدایه د هغې دوا او علاج د اسمانو د عرشه سره واسطه. چې څومره انسانان مشکلات لري پریشانه دي خدایه ته مشکلاتو رسانه کې. خدایه ته پریشانی پر ځای خوشحالي او اسانی ورکې. خدایه زندگی په عافیت او په اسانی کې ور نصیب کې. خدایه د اسانی او د عافیت معامله ورسره وکړي. چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه لري خدایه هغه ضرورتونه او حاجتونه د غیبي خزانو سره پوره کړي. خدایه د خپل قدرت د خزانو سره پوره کړي. خدایه د خپل علم او د خپل خدایي په خزانو باندې ور پوره کړي. چې څومره انسانان
د مسکنت غربت سره مخامخ دي. خدای ته رزقونو کې برکت راولې، خدای د رزق لارې خلاصې کې، خدای زموږ معاشره چې په کومو ستړو کې روانه ده خدای دا ستړي وسا کې، خدای چې دا ستړي پر معاشره د کومو اسبابو په خاطر دي خدای زموږ د زندګۍ څخه اسباب ختم کې، چې څومره مردگان په قبرو کې زموږ مور و پلار دي خدای د هغې قبرونه جنتونه کې، د مجاهدینو جهاد قبول کې، د مبلغینو تبلیغ قبول کې، د علماو محنتونه قبول کې، د صوفیای کرامو مجاهدی قبول کې، خدای زموږ قبر زموږ آخرت زموږ د آخرت منازل ټول راته اسانه کې، خدای زموږ دعا قبول کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.